پاکستان آخر هم اسلامي امارت ته تسلیم شو. د افغانستان اسلامي امارت غوښتنه یې ومنله. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. سرچینې وایي چې د انګور اډې لار د تذکیرې او شناختي کارت لرونکو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. سرچینې وایي چې پاکستاني ځواکونو د قبایلي سیمې سویلي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ د انګور اډې دروازه نن تر غرمې وروسته د دواړو لوریو د خلکو د تګ راتګ پر مخه خلاصه کړه. دغه لاره له څه باندې 5 میاشتو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ پاکستاني پوځ خپلو بلادو کسانو ته د شناختي کارت په بدل کې خلاصه کړې وه، خو د افغانستان اسلامي امارت ویل چې که عمومي او د تذکیرې خلکو ته نه پرانیستل کېږي نو ودې تړل شي. د افغانستان اسلامي امارت پر پاکستاني لوري د خپلې غوښتنې د منلو لپاره په دې لار کې دیوال وهلی و او له تېرو 2 ورځو د لار تړل شوې وه. له سیمې څخه سرچینو رسنیو ته ویلي چې نن ځایي وخت 2 بجې د پاکستان ځواکونو د لار پرانیسته په داسې ډول چې د انګور اډې پر دروازه پکتیکا میشت افغانان په تذکیره او د وزیرستان اوسیدونکي په شناختي کارت تګ راتګ کولی شي. تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت او پاکستاني لوري په رسمي ډول د دغې دروازې د خلاصېدو په اړه معلومات نه دي ورکړي. تر دې مخکې ځایي سرچینو له سویلي وزیرستان څخه رسنیو ته ویلي وو چې پر ډیورنډ کرښه اسلامي امارت د انګور اډې لاره تړلې او په دروازه کې دیوال پورته کړی دی. د انګور اډې لاره له څه باندې 5 میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې په جبري کېدو تړلې وه او ټینګار یې دا و چې د پخوا غوندې خلک پرې په پاکستاني شناختي کارت او افغان پیژندپاڼه تګ راتګ نشي کولی. تر هغه وروسته بیا د سویلي وزیرستان واڼه او انګور اډې خلکو همدې دروازې ته څیرمه پر لت وهلی او لومړۍ غوښتنه یې دا وه چې دغه لاره د پخوا په څېر عادي تګ راتګ ته پرانیستل شي. د سرچینو په خبره چې څو ځله دا لار د موقت وخت لپاره بنده او بیا پرانیستل شي، خو د خلکو په خبره دا ستونزې د اساسي حل لپاره هیڅ یو لوري ژمنې نه دي کړې.